نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ زما محترم و عزت مند و اوریدن کرونو، ماتنن دعوت راکڑے شوی دے انوار مصطفیٰ سٹوڈیو عمرزئی، چونکہ دا سٹوڈیو چاچے ددی بنیاد خدے اغا الحمدللہ یو دینی کورنے دا چی دا ہغا دینی کورنے یو مشر جناب الحاج فیر عمرہ خان رحمہ اللہ دہغی بچی چی دا پیر عمرہ خان رحمہ اللہ دا ایصال ثواب دا فارا دلتا دا سٹوڈیو کلو کڑی دا او دا پیر رحمہ اللہ سے تعلقم دا داسی پیرانو سرو چاغا دیر حق پرس پیرانو جناب پیر ابو اللیس عرپ کانا بابا رحمہ اللہ پنوم بانی یادی گی چی پیر عمرہ خان رحمہ اللہ دہغوی یو خاص موریدو او اغی تبے اغا خپلا حاضری یقینو کولا حل تبتا او کم چی دا شریعت مطابق کم وظائف تی اغب اغسطا او دلتا زمن دا عمرزے کم چی دا عوام دی اغیبا دا فیر رحمہ اللہ دا دغا حکمت او فیرین مستفید کی دل او الحمدللہ دیر موریدانم دا فیر رحمہ اللہ سے موجود دی او دا پیر رحمہ اللہ بچو بانی اللہ رب العزت یو دیر لوی رحم کردے دے چاگی دا خپلا سلسلہ دا خپل والد سے محترم اغی دغشان جاری او ساری و ساتلا چونکہ ماتا ہم دعوت دا دیر رزونا راکلیشیو دا غی فسماندگانو دا طرفنا چونکہ سمصروفیاتو دا غی باوجود ما حق پلا زیری نشو کولے نبیاد فیر سے رحمہ اللہ یو فرزند ارجمن اغی سرا پرون زما ملاقات شو اغی تبیا ماٹے مورکو نا الحمدللہ دلتا چی دا ما سولی دا زدیر خوشحال شوم چی دا اللہ ففضل و کرم سرا دا فیر سیب دا سلسلہ با دا دیزینہم دغشان جاری و ساری وی زما عزت مند و ریدون کرونو ما دا اللہ رب العزت دا کلام مجیدنا دا فرامین مبارکونا
یو فرمان ولستو اللہ دی آیات مبارکہ کی فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ خپل پیغمبر توئی چوایا دی خلقو تا کو تاسو محبت کوي د اللہ تعالی سرا نظما تابیداریو کے زکا د اللہ تعالی تابیدارے کی تابیداری دا چادا دا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہر کلا چی اللہ اغخپل تابیدارے اغخپل محبت سرا دا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا محبت ذکر کردی دی. وی کچری تاسو محبت کوے دا اللہ تعالی سرا پیغمبر دا اللہ وی زما تابیداریو کے فاتبعونی پیغمبر دا اللہ وی زما تابیداریو کے یحببکم اللہ دا پیغمبر دا تابیداری دا چاہ دا اللہ رب العزت. یو سالک اغا یو کلام لکلو آ کلام کے دا ہر یو سیز پورا تعریف کرو خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف نو کرو. زکا د دنیا طول محبتون زار شاہ دا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبتنا دنیا کے با قلمون ختم شی خود نبی علیہ السلام دا محبت احاطبون کی. پیغمبر دا اللہ سر محبت یو داسی ضروری خبر دا سنگ چی انسان خوراک تا محتاج ہوئی نہ انسان چی خوراک تا محتاج ہوئی دغشان ہر یو انسان دا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت تا محتاج دے. ما خبر کولا دا یو سالک کلام لکلی دیا آغا کلام کے دا ہر یو سیز دا محبت دا ہر یو سیز یو تعریف ذکر کری دیا خواغی کے دا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت ذکر پکنو کرے. چلاسی بابا ذکر فرمائی او سینہ سینہ نہیں او سینہ یعنی حقیقت میں او سینہ سینہ نہیں ہے جس سینے میں شاہی مدینہ نہیں. حقیقت کی آغا سینہ یعنی سینہ ندا شاغی کی شان دا پیغمبر نویہ اگے کے محبت دا پیغمبر نویہ نا دے دا وجنا یو سالک کلام لکلی دیا آغا کلام کے دا ہر یو سیز دا محبت ذکر کر دیا دا ہر یو سیز تعریف لکلی دیا خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف نو کرے. شاعر سوئی سالک کوئی ارا کل مدح فی النبی مقصرا ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِن بَالَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا. شاعر وی چی ما دا ہر یو سیز تعریف کردی دی خپل کلام کی خو ما زکا مدہا ندا کری
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زکا چې د دنیا ټول صفاتونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام بارک کم غنما او یو ثنا او صفت بیانون کی د دین کو ډیرا مبالغه وکړه او ډیر زیات صفاتونه بیان کی نه حسنا چې پرواز د قیامت الله ما رونیسی چې صفت کول خو پورا پکار دی او تا د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا صفت ذکر نکا نه حسنا چې الله تعالی ما یعنی د قیامت پرز باندې الله ما دوزخ تبوزیا نه د دې د وجنا ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفاتونک زکا د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات داغي احاطه ډیر ګران ده نه حسنا چې ز پورا تعریفونه کما سانا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شان مطابق ته نه پدی باندې یریدما چې الله ما چتا دوزخ تابو نزی نه د دې د وجنا ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت ذکر نک نه شاعر دا فرمایلی دی نظما عرض دو چې دا کم انوار مصطفی سټوډیو دا دی کی تعریف د امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیگی زکا سامر خلق چی دلتا رازی دلتا ناتیہ کلام ذکر کی او ناتیہ کلام اغی کی صفت د امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ندا سری دا یو ایصال ثواب دی او د نبی علیہ الصلاۃ والسلام سره محبت هم دا سره یو ذریعہ ده نه الله دې منګه صحیح عاشقان د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.